د افغانستان د کرکټ بورډ تازه ټاکل شوي عمومي رئیس عزیز الله فضلي ویلي 2 نړیوالې لوبډلې به افغانستان ته راشي او دلته به له افغان لوبډلې سره 2 دوستانه سیالۍ ترسره کړي. عزیز الله فضلي چې د شپږیزه کرکټ لیګ د بولۍ په مراسمو کې خبرې کولې وویل د دې کار لپاره اصلي موخه د کرکټ نړیواله شورا او نړیوالو ته ډاډ ورکول دي ترڅو د نوي حکومت د منځته راتګ سره سم په بشپړه توګه امن راغلی. هغه په خپلو خبرو کې د کومو لوبډلو نوم وانخیست خو دومره یې وویل چې دواړه لوبډلې به نړیوالې وي. فضلي پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تر اوسه هیڅ بهرنۍ لوبډله د خراب امنیتي وضعیت له امله افغانستان ته نه ده راغلې خو د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو بیا کابل ته سفر کړی چې په شپږیزه لیګ او د افغانستان په لیګ کې ولوبېدل.